خو بیا هم اول ځل باندې داسې یو مجلس کې زه شتون لرم چې داسې ګلالي ماشومان چې دلته شتون لري او یو ډېر سخت تکلیف سره ژوند تیروي. تلیسیمیا مرض په واقعا چې یو ډېر خطرناک مرض ده او د دې علاج ناشتون ډېر کم وي. مونږ د ماشومان سره په همدې څنګ کې ولاړ یو. سره کوم چې ډاکټر صاحب مخکې وویلې چې دوی ته د کوم دوا چې دوی کیفیت لوړوي هغه کې مشکلات لرو، په وینه کې مشکلات لرو. انشاءالله موږ دوی سره په یو څنګ په څنګ ورسره ولاړ یو او زموږ به کوشش هم دا وي چې دوی په کمپنیو کې هر وخت زموږ لوبغاړو باندې غږ کولی شي، راتلی شو، وینه ورکړئ او ژوند وژغورئ. په دې کمپاین کې به انشاءالله موږ هر وخت دوی سره په څنګ کې ولاړ یو او څنګه چې ما وعده کړې وه چې زه به افغانستان ته راځم، کوم پلان چې زما و د عادي کینسر شفاخانه جوړول، دا یو ډېر غټه پروجیکټ ده، ډېر غټه اوږده لاره ده. انشاءالله زما کوشش به هم دا وي چې د وزارت استدامې په څنګ کې او د اسلامي امارت د مشرانو په همغږۍ انشاءالله دا پروجیکټ دا شفاخانه به په مخ وړو. په دې په څنګ کې زما مونږ کوشش به هم دا وي چې د شفاخانې ته یو برخه د تلسیمیا امراض ته هم ورکو مونږ او په دې کې خپل ځای دوی ته ورکو او په دنیاوالو باندې هم غږ کوو چې دا رقم ماشومان سره همکاري وکړي.